نن سبا چې د یو کس کریکټر د هغه په لوک باندې پیژندل کیږي نو دا خبره سپینو یختو والا خلکو ته ډیره غټه مسله راولي. د یختو د سپینېدو دا خبره ډیره عجیبه ده ځکه چې یو انسان په یو وخت کې ماشوم هم ښکاري او د دوه ماشومانو پلار هم ښکاري. په ځوانۍ کې دا یخته ولې سپینېږي خو دا به موږ څنګه ودرو. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. اول دا پیژنو چې دا یخته د څه نه جوړ شوي دي. د یختو کم پاسنۍ حصه چې ده هغه د کیراټین نه جوړ ده او د نننۍ کم حصه چې ده هغه د میلانین نه جوړ ده. دا هغه پیګمنټ دی چې د کم نه ستا سکین ته کلر میلاویږي. خلک تور او سپین ولي په دې باندې ما الریډي ویډیو جوړه کړې ده د هغې لینک په ډسکرپشن کې وي. په یختو کې میلانین دوه قسمه وي. که ستا په یختو کې یو میلانین ډیر زیات وي نو ستا یخته به یا توري او یا به براون کلري او یا که ستا په یختو کې فیو میلانین ډیر زیات وي نو ستا یخته به یا ریډي او یا به بلونډ وي. او اوس پیژنو چې دا یخته څنګه سپینېږي. تاسو ته خو دا پته ده چې زموږ په سکین کې ډیر زیات پورز دي چې د هغې نه یخته راخیږي او د دې سره خواته ډیر شی سیلونه چې هغه په میلانوسایټ سټیم سیل باندې پیژندل کیږي او میلانوسایټ سیل چې دی هغه په میلانین جوړېدو کې مدد ورکوي. میلانوسایټ سیل کې دننه یو کمپلیکس پروسس کیږي. سیده الفاظو کې درته وایم یو انزایم تایروسینیز چې هغه په میلانین جوړېدو کې مدد ورکوي چې د هغې نه علاوه سیلز چې دی هایدروجن پراکساید هم جوړوي چې د هغې نه او د بیکټیریا نه هغه بچي. چې کله هم په سیل کې هایدروجن پراکساید ډیر زیات شي نو هغه تایروسینیز کم انزایم چې دی هغه ډیمیج کوي او د دې د وجې نه میلانین چې دی هغه کم جوړیږي بیا چې د هغې د وجې نه ستا یخته سپینېږي ورو چې دا پروسس نه کیږي نو د دې لپاره په سیل کې یو انزایم جوړ شي کیټالیز چې هغه هایدروجن پراکساید په ختمولو کې مدد ورکوي چې د دې نه ستا یخته چې دی هغه تور ښکاري او میلانین چې دی هغه مسلسل جوړیږي. اوس دا پیژنو چې د څه د وجې نه یخته چې دی هغه ډیر زیات سپینېږي. اول دی جینیټکس. یو جین دی IRF4 چې هغه یخته سپینوي چې هغه ستا د مور د طرف نه تا ته میلاویږي. که ستا د مور یا د نیا یخته په ځوانۍ کې سپینېدل نو چانسز شته چې ستا به یخته هم په ځوانۍ کې سپینېږي. د فری ریډیکلز د راتلو د وجې نه او یا د سموکینګز د وجې نه او یا څه د انوایرمنټل چینج د وجې نه په میلانوسایټ سټیم سیلز په ډي ان اے کې چینجز راتلی شي. د هغې د وجې نه هم د میلانین کمې راتلی شي. که په سیلز کې د هایدروجن پراکساید پروډکشن چې دی هغه سیوایي انډایرکټلی د میلانین جوړېدا به هم کمیږي. نو د یو سټډي نه پته لګېدل دا چې په سکلپ باندې د انفیکشن د وجې نه هایدروجن پراکساید جوړېده چې دی هغه سیوا کیږي چې د هغې د وجې نه بیکټیریا او وایرس چې دی هغه مړه کوي او په وجود کې د یو امینو اسید هوموسیسټین د سیوا کېدو د وجې نه هایدروجن پراکساید پروډکشن چې دی هغه هم سیوا کېدی شي او یو انزایم زنټین اکسیډیز د سیوا کېدو د وجې نه هم د هایدروجن پراکساید پروډکشن چې دی هغه سیوا کیږي. او بله خبره په وجود کې د کیټالیز انزایم د کمی د وجې نه د هایدروجن پراکساید تعداد چې دی هغه به نه کمی چې د هغې د وجې نه به د هایدروجن پراکساید پروډکشن تعداد به د هغې سیوا کیږي او د هغې سره به ډایرکټلی د میلانین پروډکشن به هم کمیږي. که تاسو په یو ځای کې ډیر زیات کینئ او یا څه په سټرس کې یئ نو د دې د وجې نه د کیټالیز انزایم پروډکشن کمی راتلی شي او ډیر زیات په غرمو باندې د ګرځېدو د وجې نه هم د کیټالیز انزایم پروډکشن کمیدی شي. او اوس پیژنو چې دا به موږ څنګه ودرو. اول به تاسو څه قسمه سموکینګ چې دی هغه به تاسو کموئ او ډیر زیات غوړ خوراک چې دی هغه به هم کموئ او د دې سره تاسو مختلف قسمه کارډیوواسکولر ایکسرسایز چې دی هغه کوئ. د دې د وجې نه به ستاسو په وجود کې کیټالیز انزایم چې دی هغه سیوا کیږي او بلډ سرکولیشن چې دی هغه به ستاسو په سکیلپ کې سیوا کیږي. او په یو سټډي کې دا هم ویل شوي دي چې ملټي وایټامینز خوړو د وجې نه یخته چې دی هغه نه خیږي. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي نوي شیزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتل لپاره ډیره مننه.